مکه نه استلې ستاب د سر باندې موږ د لری خو دلی وو ته مواله سره ملګری موږ تعجب کړي دي چې نن ته موږ سره څه کوي هغه موږ سره وکړه. رسول الله شکر دا خبره واورې دي نو ورته وی چې لا تثریب علیکم اليوم، نن تاسو ملامت نه ما د الله لپاره معاف کړی. ودا خبره چې کله ورته وکړه نو هغه په شړا شو خوشاله نه ایمان راوړو. ويدق ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ودا دومره حیاناک انسانو چې تر مرګ پوری رسول الله خپل سترګې ورپورته کړي نه وي. حیا ورته دې شي سره موږ څه تکالیف کړی و چې رسول الله په مجلس کې مناسب د خپل سر بر شي کته کړو. مګر چې کله جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام وفات شو دغه ورسې به رسول الله د مخ وکړو. یو قسم په الله مال حیا راځي چې د سره موږ څه کړی دا اوس دا موږ سره څه کوي. او د دې وجه رسول الله چې کله د انابت او مینه محبت وکړو وی ویلې وېزما حمزه کاکا چې کله شهید شو امیددار چې دغه برکت الله بده کېچ کله چې دا وفات کېدو بچنو شړل درې خپل بچنو دا تسلیو کړي چې ایز ما بچنو شاړ ایمان قسم په الله چې کله ما اسلام راوړی دا کنه په دې خو مې یو ګنام نه دا کړی. اسلام چې کله ما راوړو پر رسول الله باندې ایمان راوړو او په اسلام کې ور داخل شو مر زری په اندازه باندې ګناه نه دا کړی. تاسو ولې ما باندې خپکیږي الله ما ډایرک جنت لبوزي. او هنن کې دا حق انسانو چې کله دا ملګری تل په ترک باندې شو میدان لکته شو د محمد رسول الله د وکی یا د کشری دا ختام او دا مهار نیول او به شیرونه ویلي. یو رسمه مسله په کې دا وشو ناشنا چې کله دا مسله په کې رااله جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګرو لري مجاهدون الله وی ورونه بل کوي اوس وختل پرېش داخله خبر شي لزر مجاهدون ورونه بل کړ لزر داسې په خپل باندې کې شعر مجاهد ور بل کې دا څومره مجاهدین و او څومره رڼاګانې به په دې ګرچا پیرنه ګردونه واکي چې دا ورله کړه بل شول. نو په دې وخت کې په کافرانو باندې روب راغی غوي درې جاسوسان را لګلی و. یو ابو سفیان ابن حرب چې رسول الله څخه مخالف و. دویم حکیم ابن حزام چې د خدیجه کبرا د ترور زوی وو او رسول به ایمان امر راوړل. یو سره شل کاله ژوند او شپته کاله په کوپر کې او شپته کاله په اسلام کې. دریم بدل ابن زرقه ودا جاسوسان د حالات معلومه وو. نو عباس رضی الله عنه هغه ایمان مخکې راوړیو د دې مر زهران علاقه کې وې د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په قچره باندې سور شو او په منډه باندې تیز لاړو دي خلکو مخېلا چې لکه دې کې څوک دي اې دې خلکو خبره چوار دي ورته وی ویلي الکتاب ابو سفیانی هغه ورته انت ابو الفضل وتاب الفضل هغه یو بل سره نږدې چې څه صورت حال دی وی قسم په الله چې ایمان راوړي د رسول الله سره لزر مجاهدین راغلي دي صاحب خو پرې ده او مخکې د دینه چې د مجاهدونو د اتور صبر سر باندې را پریوځي بری سر باندې ایمان راوړا ویخه ایمان راوړم وی او حکیم ابن حزام او د قشان بدل ابن زرقاوه ته کېدل مکه ده د ایمان د وی ایمان راوړم خو څه چلو کوم وې ما سره صبر قشر باندې کېده چې بری قشر باندې کېنه چې کله راتلو دي چې څوکیداران مقرر و دي څوکیدارانو مشر چې سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب دا کومنده هغه بلاس کې ور کړی و. اول پوښتنه والا چې پوښتنه وکړه څوک دي وی عباس ابن ولا کچره چاره رسول الله وی زید. دیمه پوښتنه چلاله وی لکه څوک دی وی عباس ابن ولا کچره چاره رسول الله هرګه وی زید مخلا. دریمه پوښتنه دا مسله وکړه خو چې عمر صاحب باندې خبر شو وی لکه څوک دی وی ابو سفیان ابن حرب هغه د عباس ابن جور سره چې په منډه باندې بس راغی تیر راواقه سره راکته کې سره دي سړي لواوا دا خدای الله دشمن دی مخکې دینه چې موږ د امن کو د اثر ورتوال پکار دی. خو په دې وخت کې هغه پرې کچره باندې عباس ابن ناسو دله لغت ورکړ په تدې باندې په منډه باندې لاړو د محمد رسول الله خیمه ورغی چې خیمه ورغی زری وردن کې وردن غشلې خیمه رسول الله لوي یا رسول الله دا سړی اوس وژني او دله مامان ورکړی دی. عمر رضی الله عنه کله راغی سړی را بارک ابو بکر له پرې دې مې نه اوسې وژنم. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته خیر دی سبب پر مهلت د سړي ورکه عمره دغه نه په دې خو به چې څو سره کوي هغه سره وکي کې ایمان را نوړو. نو په دې وخت کې ابو بکر عباس صاحب د غیرت یو خبر عمر رضی الله عنه وکړه وې ته څه کوي چې ګرم ګرم را دانګي چې داس مار ترز وې رسمي خاندان دی کدا چرته بني عدیونه وې سره خاندان نه قسم په الله چې به بری د حفاظت تا کولې دا اوس موږ تر زمونه کې ځکه به سور سور را رواني. عمر رضی الله ورته ویل شي یا عباس زماره په الله باندې قسمی چې زستا په ایمان راوړل باندې دومره خوشاله یم چې زما پلار ایمان راوړي او پاګه دومره خوشاله شوی نم لکه ستا په ایمان باندې ځکه دا ستا ایمان چې د رسول الله مطلب وو. نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې باندې خوشاله کېدو ځکه دا خو کاکاو د پیغمبر علیه السلام. عمر رضی الله عنه چې په اسمان ناس او عثمان چې کله به عباس په یوځای کې ناس نه برکت شو د رسول الله د کرام د وجنه زد الله د وجنه د بشي ماتور راخه چې د قسم په الله په دې وجه نه مرغله چې دا ستا قومي نه د اسما قومي نه دي. عمر رضی الله عنه غیرتی وو چې شپه کله تیر شو نو سبا جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا غلی ویلي ابو سفیان ابن حرب لا
وې د توحید په اړه کې څه وایي توحید حق دی کنه دی هغه ورته بالکل توحید حق دی کچېرته د شرک ګټه وي نو زموږ معبودانو به موږ له نجات را کړې وي وېسما باره کې څه وایي چې الله نبی مو کنه ما یاره وستا باره کې مې د غلط شي نه تسلیمي اگر کته ډېر عزتمن سړی ډېر صبرناک سړی او ډېر سره رحمي قطه یو ځکه اون کې سړی خو ستا په باره کې زما رسول د شنه منی شته د الله نبی پیغمبر اسلام ورته هیڅ مونوي چې کله تلاړو سختي ورسره نه کړو عباس ورته ظالمانه ایمان راوړ ایمان توحید امن الوزر رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم په الله چې دا تور دی ګوره بر سر باندې اخلاصي ها ويمد چې وی او وی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله زګوي ورکوم به دي خبره مانی چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او د قشر حقدار د بندګي واسطه رب العالمین دی بل هیڅ څوک نه دی چې دا خبره کړې ایمان کړه داخل شو عباس رسول الله علیه وسلم یا رسول الله دا ابو سفیان چې به دا چې فخر او مشری له خوخ غني سه امتیازي شکل دلا ورکا وېسره د پکور کې چې ارڅو ور داخل شو هغه امن دی د ورته وې زما کور خډیر وړو کېره وېزه څو چې په مسجد الحرام کې داخل شو هغه امن دی وی هغه خډیر وړو کېره وې چې ارڅ رسول الله فرمایي په کور کې ور داخل شو ځم چې دروازه را بند کړه بس دلا امن دی څومره بهترین اخلاق د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام اخلاق او قتل ودا اعلان شکل وکي نو په دې وخت کې رسول الله دغلی ویل عباس لا ودا ابو سفیان ابن حرب نه دی وی او ودا په پلاني غر باندې کې نه و وی سیدا هغه مخ روان ابو سفیان ابن حرب چې کله غزل ورغه کندوله نو عباس په आवाज یا ابو سفیان قف ودرېګا وی هغه چې ودرې دی څو یا بني هاشم اوس به و ما وښنه مال خو ممن راکې ودل ته ودرېګا د رسول الله تکتیک لګورا مجاهدین او دغه زور کله کله دشمن له خېدل پکار دي پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو کتیبه ولېګل مخکی عباس ابن ناسي ابو حرب ابو سفيان ابن حرب په دې کې ناشتي د بني سليم یو کتیبه لاړه مخه تیر شو هغه ټول پاسونه باندې سوارو ویل کدا څوک دي وی کتیبه بني سليم یره دوسره کوم څه نه دي کړی دا څنګه راغلي بل کتیبه لاړه ودا څوک دي ودا مسینا وی دوسره کوم څه نه دي کړی بل قبيله لاړه ودا څوک دي ودا جوهینا وی دوسره کوم څه نه دي کړی بل قبيله لاړه ودا کدا څوک دي ودا بني اسلم وی دوسره کوم څه نه دي کړی بل کتیبه لاړه ودا څوک دي ودا بنو غطفان وی دوسره موږ څه نه دي کړی رسول الله په یو کتیبه کې و کتیبه الخضراء حدیث کې راځي هغه کتیبه هغه د سر مجاهدونو چې تکشنه و په دې اصله باندې دومره آباد و چې د هر مجاهد سره د اتوسر کې خارې نور هیڅ نه خارې دومره سه باندې آباد وي نيزي وي او صغري وي او توري وي یعنی مجاهد کله دې شکل جوړول سره د استر کې خاري چې په دې کې د شرات لري دوی دا څو دي وی هذه کتیبه محمد صلی الله علیه وسلم وی دې کې محمد رسول الله را روان دي رسول الله په منځ کې را روان ګر چې بیرته انصار مجاهدین و سعد ابن عباده سره جنډه هغه مخ روانو ورته ویل یا عباس ستاره دې وراره حکومت خوري پراخه شو ډیر غټ بچانه شو دا موږ واځي شړلې او به تاسو کې څومره فوج ورسره دي څومره مجاهدین هغه ورته ناشنا سړیا دا بادشاہی نه دا نبوت و اذن نام خکې دي شوی بنو نو په دې مقام کې ورته ویلې عباس ورته ویل چې لار شه ابو سفیان لا او د خلکو اعلان کړي خپل خاندان لري چې انت ورته یا معاشر قریش ټول لازم وېش تقول څه خبره کوي لزر فوجن رسول الله صلی الله علیه مجاهدین جګړه کول نه شي خودمره خبره چې ګوره تسلیمي ورکړي نو هنده په دې کې ولاړو د ابو سفیان خزا ورته بیا سب طلع ډیر ناشنا جاسوس ته موږ لګلې الله دې برباد نکا تم دا خبره موږ لراوړه فوج دی ورته خپل کسان لګور سره نه خو لیکن دومره غیرت پکې وو جاهلم وا وی قط زمانه دي قانون خبرونه مانی دا سورکه دا پلن پیړ بدن دي دا نری نری پونډي جګړه کوم دي رسول الله سره یا به وښنه یا به موږ باندې قتل کیږو دی ورته ویل دي ابو سفیان ابن حرب وی زماره کله خبره مې قسم په الله چې ګور ډیر وسوال فوج راغلي دي وی اخر سو ویلي وی څوک چې زما په کور کې داخل شاغله امن دی وی دا خو ډیر کم دی وی چې مسجد حرام کې داخل شاغله امن دی وی دا خو کم دی وی ارسل چې په خپل کور کې کینه شاغله امن دی وی هاذا اوسع رسول الله خو ډیره فراخي موږ سره کړی دا نو په دې مقام کې ودا بیرغ د رسول الله چې دا د سعد بن عباده سره چې د خزرج قبيله مشر او په دې لار باندې تیرودو ناڅه پیسترګي په ابو سفیان ابن حرب پریوتی ورته ویل چې ابو سفیان اليوم يوم الملحمه نن د جنگ ورځ ده نن د قریشو د بیزتی ورځ نن سره معلومه لزر مجاهدین موږ راوسدي تاسو زموږ سره ځای په ځای باندې جګړه کوو خو نن تاسو دلته ګور شو ټول تاسو ونه وښو پریدو منا چې دا خبره کله سعد بن عباده وکړه جناب نبی کریم علیه السلام چې اتابه کړو ته خبر نه وینا یا رسول الله دغه خبره ده وکړه عبدالرحمن ابن عوف سراغ او عثمان ابن عفان
وې دا ساده مې عبادت ګورې ته سړې زنه چې لکه دا شنه اېدا چې انساجي وکي جنگ جوړ نکي او د مستر لزر مجاهدین راغلي که په یوځ کې شروع وشدا به څوک را کنټرولي نبی کریم علیه السلام دومره وکړ سړیو داغه نه جنډا واخ سوي دا جنډا راکا اېدا بچی له ورکا قیس ابن سعد ځکه جنډا چې چا په لاس کې وداغه ډېر عزت وو د څه ونکړه چې دنه والم بل چاله ورکم څنګه دا خو دې بیزتی ده اېدنه واخه سوي د بچی له ورکړه نو بچی له ورکول او دل ورکول دواړه یو شی دي عزت په خپل ځمانه پاتې شو وی ویلې وینن ورځ د امن د رسول الله فرمایي نن ورځ د کعبه د عزت ته کعبه له د عزت صادر وراغوندو او نن د قریشو د عزت ورځ وجه دا چې قریش ایمان راوړي اسلام راوړي خو اعلان وکړي وې څو کسانو وژني نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویلي وی اگر کړه کعبه د اثر پورې ختم پرې نه دی یو پکې اکرامه قتل کړي یو پکې عبد الله ابن ابي سرح د رسول الله کاتب اخر کې مرتد شو بل حبار ابن اسود دا پکې وژني څلورم ابن اختل پکې وژني پنځم سارا پکې وژني چې عبد المطلب د زامن وینځوا شپږم هند پکې وژني و مرتوی د ابن اختل دوه وینځي دا پکې وژني چې کله وی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام زیتوال اخره ورغه خپل فوجي څلور تقسیمه کې میمنه میسره قدامه مخ کې ورسته کی طرف او چپ طرف د څلور تشکیلات چې کړه را روان چرشنبه ورځ باندې ان شاء الله کچیر د ژوندۍ بیا د رسول الله د لزر مجاهدین سره داخله دل مکیلا څنګه داخل شو په کوم کیفیت داخل شو په مکه کې کوم اعمال وکړه او څو ورځې په مکه کې پاتې کړې دي هغه ان شاء الله به وي رب العالمین د محمد رسول الله تابعداري مو تاسو سره نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و اله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم